دا اللہ دا حبیب دا بیماری وجب دا وصحیح روایاتو کی راغلی غزوہ خیبر چی کلکولو نو یہودیانو سحرمو کو تورم استعمال کہو پٹولو خبرو کے ناکام برالا نو چی پوشو جدا پیغمبر پا دلیل نشوالے پا تورے نشوالے نو یو زنانتے تور تروٹیو کا او پکی زہر واچول پاگا روٹی کی سوکل زہر واچول دا اللہ حبیب داغین یو نوڑی خلق واچولا ایو صحابی بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ عنہ غنوڑی تیرکا ناغت دمر تیز زہرو چی صحابی کی وفات شو او دا اللہ حبیب دا دی نوڑی دا وجہ بیمار شو دمر تیز زہرو چی ہر کال با پا دغرزو کی بیماری راتلا نو کل چو وفات کی دو نو عائشہ بی بی وی ما توی ما ازالو اجدو المطعام اللذی اکلتو بخیبر بی بی ہمیشہ دا اغت عام درد زمومم چکم ما خیبر کی خوڑلم فهذا اوانو وجدت انقطاع ابهری من ذلك الصم وی دا بیاغ وقت دے دا ذل خوبی دا سے معلومی گی لکا روح چی میں دا دی زہر و دا وجن پرواز کئی او دا خزر روح وقتا دا اولی دی دا سے کول ناغی یا رشتیا یا دروغ شروع کل ودا می دې د پاره چولو چې ماوي کته پیغمبر خو وਹੀ بدر توشي پته بدر لو لګي او که دروغ جنې چې در نخلاص شنو د الله حبيب معاف کا دا یو مسله یاد لرئ تمام عمر کې سید العالمین ذاتی انتقام نشانه نه دی تاریخ گواه دین بلوی خبر اسی چې د قتل بندوبست ورته کو په تمام عمر مبارکه کې جناب نبی کریم علیہ السلام ذاتی انتقام د چانه نه غسته او چې کله هغه صحابي وفات شو نو بعض اهل علم لیکلي دا زنانه د بشر ابن براء ابن معرور رضی الله عنه په بدله کې قصاصا قتل کا د صحابي او قصاص شول کی دا صحابي نو خپل ذاتی انتقام نه غوښتو او بیماری رس سر رضا دا سی واقعا اب یادا سے شد صرف اہل بیت بکور تتلل حدیث پاک کی راغلی علی رضی اللہ عنہ دکور نروتو نچی بار روتو نصحابہ ورث یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصبح بحمد اللہ بارئا وی اید حسن پلارا دا اللہ حبیب بیگا سنگشپتی رکھا سنگے سباب وی دا اللہ پہ حمد مالی خلے طریقہ تاثیر ہے کہ بیمار